قرآن دا نزول کیږي د قرآن دا احکامات چې تا ته نازلیږي نو دا نور خلکو ته ورسوه. رسول الله مبارک د الله په حکم سره په مکه مکرمه کې دعوت او تبلیغ شروع کړلو. نو د مکی چې کوم غټ غټ سردارانو کوم مشرکان هغه د رسول الله مبارک سره مخالف شول او پیغمبر علیه السلام ته به تکلیفونه رسول. دو قسمه تکلیفونه به رسول الله مبارک ته رسول. یو جسمانی تکلیف په پیغمبر علیه السلام ته رسولو او دویم روحانی تکلیف په پیغمبر علیه السلام ته رسولو. جسمانی تکلیف په وتدا سره رسولو چې لکه رسول الله مبارک به چې کله د عبادت د پاره راتلو مسجد ته بیت الله شریف ته براتلو نو لار کې به ورته سده غنې واچولې شیشې به ورته واچولې یا لکه یو يهودړه وا هغه بس د رسول الله مبارک باندې به خزل رو وشتله. نو دا جسمانی تکلیف وو خدا اول د ابتدا د اسلام کیو. او روحانی تکلیف دا سو چې رسول الله مبارک پس به سره خبرې کولې. رسول الله مبارک پس به بدرد ویل. د رسول الله مبارک په بیبیانو باندې به سره تهمت او الزامونه به لګول. نو دا روحانی تکلیف رسول الله مبارک تا. نو الله وی دی آیات کریمه کې وی چې کم خلق الله وی ما ته تکلیف رسي او زما رسول الله ته تکلیف رسي نو په دی باندې په دنیا کې لعنت ته او په آخرت کې په سره لعنت ته. او زه به درته یو حدیث بیان کوم د بخاری شریف یو حدیث ته. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله مبارک فرمایلی دي او بیا غوي چې رسول الله مبارک چې موږ ته دا حدیث بیانول نو رسول الله مبارک ویل چې الله فرمایي یعنی حدیث قدسی دی یعنی الله فرمایي چې دا انسانان دا بنیادم چې دی ماته په دوه طریقو سره سره تکلیف راکړي. الکه دې خبر ته وښه کې سبق معلومیږي او کنه معلوم پرې ده ماړه. الله وی چې انسانان ماته په دوه قسمه باندې سره ډیر زیات تکلیف راکړي. یو دا قسم چې کله په دې انسانانو باندې سم مصیبت راشي تکلیف راشي نو دوی چې دی بیا زمانه ته بدرد وي. کم حالات چې وي نو دی حالات ته سد بدرد وي. یعنی موږ خلک وایو کنه لکه دا زمانه ډیره خرابه ده. زمانه خرابه نه ده او مغه زمانه ده کنه او مغه اسمان دی او مغه زمکه ده او مغه ستوري دی او مغه سپوږمۍ ده او مغه نور دی. په زمانه کې څه بدلون نه راغلی خلک خراب شول. نو الله وی تاسو زمانه ته بدرد مو وای ځکه چې الله وی دا زمانه دا زما په لاس کې ده. الله وی دا شپر وزه دا زمانه اړول راړول الله وی دا زما په لاس کې دي. نو چې تاسو زمانه ته بدرد وای نو الله وی دا تاسو ماته سری تکلیف راکوي. نو خلق ځان ته بد نه وي او زمانه ته بد وي. نو الله وی چې یو د انسانانو دا یو تکلیف ماته بدې را رسیږي چې دی زمانه ته بدرد وي حالات ته بدرد وي شپې ورځې ته بدرد وي. لکه دا بعض قمقل خلک چې د سارې پاسې بيدانن ورځ مې ډېره سپیره وه وایي که نه وایي که وینن ورځ مې څه دی ډېره سپیره وه. نو ورځې ته سپیره مه وایه ته خپل ځان ته سوچ وکړه تا کوم داسې بد عمل کړو چې د هغې بدو عملو د وجې نه تا ته تکلیف رسیږي. نو ورځ ته به سپیره نه وی زمانې ته به څه دی سپیره نه وی. ځکه الله وی دا زمانه دا ورځ شپه الله وی د دې اړول راړول الله وی دا زما په قدرت کې دي. الله وی دا زما په لاس کې دي. نو انسان ته چې زمانه ته بدرد وي الله وی دا ز په دې باندې وسه خپه کېږم. او دویم بدرد چې پاغي باندې الله پاک ډیر خپه کېږي چې انسانان ډیر کوي هغه دا چې د يهودو کې په عیسایانو کې سدي یو ډله ده چې هغه الله پاک لرسدي اولاد ثابتي. زمونږ دا عقیده او دا ایمان دی چې الله پاک بچو ته محتاج نه دی. الکه دا زمونږ عقیده ده بچو ته مونږ او تاسو محتاج یو. او عیسایانو بداویل یا يهودو کې اورل هغه بداویل چې عزیر علی السلام الیاذ بالله ودا د الله زوی دی یا بداویل چې حضرت عیسی علی السلام الیاذ بالله ودا د الله پاک سره زوی دی. نو الله تعالی بچو ته محتاج نه دی. الله خو بچو ته نه دی محتاج مونږ بچو ته محتاج یو. نو الله جل شانه د بچو نه سده پاک ته او الله تعالی په بچو باندې سکی منګ او تاسو ټول د الله پاک مخلوق یو منګ او تاسو سده بچو ته محتاج یو. نو الله جل شانه ته تکلیف رسول الله جل شانه په سبانه خپکیږي او دا چې زمانه ته بدرد وي
دویم دا چې الله تعالی لره صرف اولاد ثابتول. الحمدلله دا دویمه خبره زموږ مسلمانانو کې نشته، خو دا ډومبی پکې شته دی. ګورئ زمانې ته بد رد وي، وي نن دا ورځ ډېره سپېره وه، نن دا شپه ډېره سپېره وه، وایي که نه وایي؟ نه دا پلانکي ټیم یې ډېر سپېره دی، نو زمانې ته به بد رد نه وي. دویم نمبر د دې آیات کریمه نه دا مراد شلو چې څوک رسول الله مبارک ته تکلیف رسوي نو دا په حقیقت کې چاته تکلیف رسي؟ الله ته رسي. ځکه رسول الله مبارک د الله پاک اخیری پیغمبر دی، د الله پاک محبوب پیغمبر دی، او چې څوک رسول الله مبارک ته بد رد وي یا رسول الله مبارک ته تکلیف رسوي نو الله وی دا خو تاسو په رسول الله مبارک ته تکلیف رسوي، خو حقیقت کې الله وی دا ما ته تکلیف را رسوي. نو کم سړی چې الله ته تکلیف رسوي نو هلکه دې د الله څه کولی شي؟ نه، خپل ځان دپاره سرې دنیا هم غرقه کړله او آخرت هم غرق کړلو. نو الله وی د دې خلکو دپاره دنیا کې هم لعنت دی او په آخرت کې هم لعنت دی. ګورئ جی ان الذين يؤذون الله، بشکا کسان چې تکلیف ورکوي الله ته ورسوله او د الله پاک رسول ته، لعنهم الله فی الدنیا، لعنت کوي په دوی الله په دنیا کې، والآخرت او په آخرت کې، وعد لهم عذابا مهینا، تیار کړی دی د دوی دپاره عذاب سپکونکې. والذین او هغه کسان یؤذون المؤمنین چې تکلیف رسوي مؤمنانو سړو ته، والمؤمنات او مؤمنانو ښځو ته، بغیر مکتسبو بغیر د دې نه چې هغوی څه ګناه کړي وي، فقد احتملوا نو بېشکه چې اوچت کړو هغوی، بهتانا د دروغو یو بوج، و اثما مبینا او ګناه ښکاره. صدق الله.